و یو بل تنکي ځوان او څېړونکي احمد مختار احسان ته چې یوه علمي څېړنه یې کړې ده او عنوان یې دی په پلرني ټاټوبي پسې خواشیني. بلنه ورکوم احمد مختار احسان. د عظیم الله تعالی جل جلاله په بزرګ نامه ستاسو ټول محترم دوستان او درنو استادانو په اجازه څنګه چې ویاند وویل عنوان دی په پلرني ټاټوبي پسې خواشیني چې په طبي ژبه ورته نوسټالجیا وایي. غواړم په جمع کالي کې تاسو ته د دوو مهمو کلمو هویت او پردیسي په اړه معلومات درکړم او په عین حال کې دا دوې کلمې یو د بله سره وجنګلو او تړاو یې درته روښانه کړم. هویت پښتو پېژندنه او په نړیواله انګلیسي ژبه آیډنټیټي ویل کېږي. دا مغلقه کلمه په هر انسان پورې اړه لري. د هر کس په هویت کې تغییر راتلی شي او د تل لپاره تقریبا عین شی پاتېدلی شي. علاوه پر دې د یوه نامعلوم کس هویت د هغه ته نور د هغه ته د ځینو حالاتو څخه خبرې وي. هویت څو قسمونه لري لکه څنګه چې تاسو وینئ شخصي هویت، ارثي هویت، ټولنیز هویت، کلتوري هویت او ملي هویت. د وخت د کمښت له امله د دې ګام اخلم مخکې ځم. د خپل هویت معلومول هر یو ځان ته یو بیل تفصیلي هویت لري. د ټولو افغانانو هویت یو رقم دی، خو دا به غلطه نه وي چې ووایو چې د ټولو افغانانو شخصي هویت یو د بل لږ لري. که یوازې د ملي هویت په اړه غږېږو نو بیا د ټولو افغانانو هویت یو رقم دی، د ټولو جرمنانو هویت یو رقم دی او همداسې د نورو هېوادونو ده. خو که د یوه کس د هویت ټول قسمونه په تفصیلي توګه څېړو نو بیا دننه په افغانانو کې د افغانانو هویتونه یو د بل فرق سره لري. مثلا دوه ملګري یادولی شو چې په هویت کې توپیر لیدل کېږي. که غواړو چې خپل بشپړ هویت په بشپړه توګه د کاغذ پر مخ ولیکو نو باید لاندني ټکي په پام کې ونیسو. لکه څنګه چې تاسو هلته وینئ 5 ټکي لومړنی خپله ژبه او کلتور دی. پوښتنې ته باید جواب ورکول شي. ستاسو اصلي کلتور کوم دی؟ مورنۍ ژبه مو څه ده او په ورځني ژوند کې په کومه ژبه زیات خبرې کوئ؟ دوهم د ژوند شخصي تګلاره. تاسو په خپل ژوند کې کوم ارمانونه لرئ؟ د ژوند کوم ارمانونه او هدفونه تر ټولو مهم دي تاسو ته؟ په ورځني ژوند کې د څه شي څخه زیات متاثر کیږئ او په څه زیاتره وخت لګیا یاست؟ دریم واکمني. پر کوم شیان واکمن یاست؟ کوم امکانات لري او د دې امکاناتو رول مو په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟ ورپسې محرومیت دی. د کوم امکانات څخه بې برخې پاتې یاست او د دې امکاناتو رول ستاسو په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟ بیا په هېواد کې نور بېلابېل کلتورونه. ستاسو په ماحول کې کوم نور کلتورونه شته چې ستاسو د هغې سره فرق لري؟ د خپل کلتور څخه ما سوا کوم نور کلتورونه خوښوئ او د کومو نورو کلتورو د خلکو سره اړیکې لرئ؟ پورتني 5 یاد شوي ټکي چې د خپل هویت په معلومولو کې زموږ ستاسو سره مرسته کوي کولی شو په یوه الجبري فارمول ولیکو. په دې ځای کې ما توري او کلمات ترکیبونه مې په حساب اړه ولیکي. خپله ژبه او کلتور مساوي کېږي په 1، د ژوند شخصي تګلاره مساوي کېږي په 2، واکمني مساوي کېږي په 3، محرومیت مساوي کېږي په 4 او په هېواد کې نور بېلابېل کلتورونه مساوي کېږي په 5. خپل هویت مساوي کېږي 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5. هېرې ځینې وي چې ما هغه ترکیب کومې کلمې چې وي هغه مې په دغه حساب واړول. د دې لپاره یوه دایرې ته ضرورت شته. ټولو ته معلومه وي چې یوه دایره 360 درجې لري. دا 360 درجې په 100% فرض کړو او بیا هغه پوښتنې چې ما اوس یادې کړې دې ته جواب وایو نو بیا د هغه جوابونو د ډکولو څخه وروسته خپلې نمرې یا خپله فیصدي راته معلومېږي چې ټوټل په 100%
ده او موږ ستاسې او موږ ستاسې یوابونې چې دي چې موږ هېڅ کومه فیصدي ترلاسه کړې ده بیا راته معلومېږي چې هویت مو ښه دی که بد او چیرې اخته دی په هویت کې تغییر د یو انسان هویت هغه وخت تغییر مومي کله چې په پورتنیو پنځو کې یا که بدلون راشي د بېلګې په توګه چې مذهبي تګلاره پر شا شي یا یو کړکۍ مسلمان شي یا برعکس بل غټ مثال پردیسي ده چې د دې سیمینار غټه موضوع هم ده افغانستان ډېر خوار دی تېرو لسیزو جګړو او د افغانستان سره د نړۍ دوستانه کومک چې په اصل کې هره خوا ته د زهر ورکول دي دا هېواد نور هم خوارزار کړي په هېواد کې مو د کوم امکاناتو په شمول ځینې نور مشکلات مو هېوادوال پردیسي ته اړباسي که څه هم مشران مو وروسته په تکراري توګه راته وایي چې خپلې خاورې ته راستانه سي خدای مو راوله او خدای مو راوله خو ستا ستونزې را پر ځای دي او خلک زړه نه ښه کوي ډېر شان شته چې افغانستان ته زیان رسوي خو پردیسي بیا د افغانانو لپاره په خپل نوبت سره یوه ډېره پټه مضره کلمه ده چې هویت ته مو زیان رسېږي کله چې یو افغان مسافر سي او بیا د ځینو مشکلاتو له امله هېڅکله خپلې خاورې ته ستون نه سي نو یې د پردیسي سمندر څخه ډوبوي نوموړی به بې له شکه په خپلې خاورې پسې خواشینی وي او له بده مرغه به د نوسټالجیا په مرض ککړ کېږي که تېر سو نو به راته معلومه سي چې د دې افغان په تفصیلي هویت کې بدلون راغلی دی د نوموړي اولاده بدبختانه په غیر مستقیمه توګه د پردي په غېږ کې رانه کېږي لکه څنګه چې تاسو هغه یو عکس انځور وینئ هغه په پردي چاپېریال کې د پردو سره راکړه ورکړه کوي په پردي ژبه غږېږي او د ژوند اساسي ټکي ښوونځي په پردي ژبه وایي بیا نو ډېر کم چانس شته چې دا په پردي هېواد کې راغلی سوی افغان ماشوم دې خپل پلرنی ټاټوبي ته ستون شي دا چې دا ماشوم په بل هېواد کې راغلی سوی دي نو یې حتمي په ملي شخصي او ټولنیز هویت کې بدلون راغلی دی د دې ماشوم هویت د ده د پلار د هویت سره په مقایسه ډېر بدلون خوړلی او همداراړي داسې روان دی ورځ تر بلې یې په هویت کې تغییر او توپیر زیاتېږي او خپل افغان مو راڅخه پردی کېږي پردیسي اول د تاریخچه یې زه به تر د تاریخچې تېر شم چې وخت ډېر کم دی مخکې ځم وایي د 18مې پېړۍ تر پایه پورې په رسمي ډول د صحت او روغتیا په ډګر په کور پسې د خواشیني د له منځه وړلو لپاره هېڅ یا ډېر کم کار سوی و خو په 1688 زېږدیز کال کې ځوان سویزرلنډي ډاکټر جوهننس هوفر په کور پسې د خواشینۍ په اړه یوه سیستماتیکه څېړنه وکړه هغه مهال په لاتین کې د نوستالژیا او د هانویهر په نامه یوه طبي څېړنه وشوه چې د ډاکټر جوهننس هوفر هدف پکښې دا و چې په کور پسې خواشیني په رسمي ډول د ناروغۍ په نامه ونوموي ډاکټر هوفر باید د دې مطلب د پوره کولو دپاره ځینې رسمي شرایط پر ځای کړي وای چې یو شرط یې جې ناروغۍ ته د لاتیني نوم پیدا کول و هغه و چې نوموړي دا ناروغي د نوسټالژیا په نامه سره ونومول نوسټالژیا چې پښتو معنا یې په پلرني ټاټوبي پسې خواشیني ده دا د دوو کلمو څخه تشکیله سوې کلمه ده نوسټوس او ولګوس نوسټوس د زوکړې ځای ته د بیرته تګ په معنا دی او ولګوس د درد معنا ورکوي ډاکټر هوفر د څېړنیزې شرحې لپاره د دوو واقعي پیښو څخه استفاده وکړه یوه پیښه د یوه ځوان محصل و چې د سویزرلینډ د بیرن د ښار و او د سویزرلینډ د بازل په سیمه کې د اوسېدو پر مهال یې خپل کلي او کور زیات ارمان و د دې محصل پاتې ژوند د هغه د ارمان د نه پوره کېدو له امله د مشکلاتو څخه ډک و د هغه صحت ورځ تر بلې خرابېدلی خو کله چې د نوموړي تر غوږ شوه چې خپل
خپل کور ته استوي نو یې دردونه مخ پر کمېدو شول. کله چې محسن په خپل کور ته سفر کاوه نو یې صحت د اندېښنې وړ و، خو د وخت په تېرېدو سره د هغه خپل چاپېریال، د هغه خپل کلی و کور د دې سبب وګرځېد چې د محسن د پردیسۍ ارمانونه پوره او د نوسټالجیا ناروغي ځینې ورکه کړي. ورپسې عین کیسه د سویټزرلینډ د بازار سیمې ته نږدې یوې بزګرې نجلۍ ته پېښه شوه. د بزګرې نجلۍ صحت هم خراب و او روغتون ته ولاړه. نوموړې په روغتون کې زیات وخت بستر و او صحت یې ورځ تر بلې خرابېده. په دې حال کې به نجلۍ ژړل او ویل به یې چې کلي و کور یې بیخي ډېر یادېږي. کله چې نوموړې په اندېښمن حالت کې خپل مور و پلار په زیار کور ته ستنه شوه نو یې صحت په کم وخت کې پخوا په شان شو. د ډاکټر هوغه په وینا په خپل پلرني ټاټوبي کې هغه کس چې خپل کلي و کور یې ارمان وي یا هغه کسان چې د نوسټالجیا په مرض ککړ یې په دې مرض اخته یي وایي دا ناروغي د مغزو سره تړاو لري او په مغزو کې رامنځته کېږي. دا ناروغي د مغزو په هغه برخه کې رامنځته کېږي چیرې چې ارواح د بې شمېره عصبي فیبر یا رشقیو له امله فعالیت کوي. دا کړنې بیا په خپل وار سره د عصبي سیستم د صحیح کار کولو مسؤلیت په غاړه لري. د نوسټالجیا ناروغي په اړه دا نظریه په پخوا زمانو کې رامنځته شوه او پوهان هم تر 18مې پېړۍ پورې په دې عقیده وه. د ډاکټر هوغه په وینا د نوسټالجیا ځینې نښې او نښانې په دې ډول دي: د اضافه خبرو اترو او د خارجي عادتونو څخه ډډه کول، بیا پاله خواشیني چې خپل هېواد ته تګ یې ستر ارمان وي، بېخوبي، کم خوړل، تبه، تشویش او ژر ژر تنفس کول. همداراز ځینو نورو نړیوالو څېړنیزو مقالو دا هم په ثبات رسولې ده چې د نوسټالجیا د ناروغۍ له کبله انسان په ټولنیز ژوند کې د ځینو بې اختیاره غلطیو سره مخ کېږي او کړه وړه یې د عادي نورمال انسان سره په پرتله فرق لري. ډاکټر هوپر زیاتوي چې په پلرني ټاټوبي پسې دا وروستی پاراګراف دی، هغه زیاتوي چې په پلرني ټاټوبي پسې په خواشیني کس کې ذکر شوي نښې نښانې زیاتې لیدل کېږي او د وخت په تېرېدو سره دا نښانې د اندېښنې وړ ګرځي. د نوسټالجیا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په دې ناروغۍ ککړ انسان د زیاتو خلکو سره تماس ولري، ساعت تېر کړي، څو پام یې په بله شي او د موقت وخت لپاره د پلرني ټاټوبي غمونه او ارمانونه ځینې هېر شي. خو که چیرې د زیاتو وګړو سره راکړه ورکړه او ساتېرۍ مرسته ونه کړي نو بیا باید دا کس ژر تر ژره خپل پلرني ټاټوبي ته واستول شي. خو له بده مرغه خپل پلرني ټاټوبي ته تلل همیشه د نوسټالجیا د ناروغۍ د حل لاره نه ده، ځکه یو افغان چې 10 کاله وروسته خپل هېواد ته ستنېږي نو په دې حال کې د هغه په کلي و کور کې ځینې تغیرات رامنځته شوي دي. حالاتو بدلون خوړلی دی. هغه حالات او ساتېرۍ اوس نشته د هغه په کلي و کور کې کوم چې د ده په ماشومتوب کې وه. همداراز د دې سره تر څنګ د پردیس افغان تفصیلي هویت تغییر کړی دی. دا تغییرات او د ده په پلرني ټاټوبي کې حالات یو د بله بدبختانه سمون نه سره کوي. دلته طبیعي بیولوژیکي تغییرات رامنځته شوي او د بېلو هېوادونو حالاتو پر دې کسانو بېل تاثیرات کړي دي. په پای کې دا وایم چې د ټولو هغو په خپل هېواد کې د هغو خلکو چې د خوارو افغانانو په سرونو سوداګري کوي د هغوی د تباه کېدو په هیله یم او تاسو ټولو ته خوشحاله ژوند. چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، بادار دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ سي. که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو دا کاڼي به لالونه سي، دا بوټي به لونګ سي. تر څو به دوی په کلي ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه سي.
او هغه کور دې ړنګ سي زموږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي چې هسې که موږ کښېښودې نو تورې به مو زنګ سي که ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راووځي درویشه چې روان در سره څوک دلته پر څنګ سي احمد مختار احسان چې تاسو ته یې خپله مقاله وړاندې